بسم الله الرحمن الرحیم. شیطان چې کله مونږ ته د نیکۍ په طرف باندې راځي او د ښې اړخ نه راځي او په هغې باندې مونږه د دین نه د لرې کولو کوشش کوي، نو په هغې کې یوه طریقه خطرناکه طریقه دا هم ده چې دې انسان ته دا وایي یاره ته خو د هر چا نه نیک یې او ته خو په هر څه باندې پوه یې او ستا زړه خو ډېر زیات صفا دی، نو چې ته کم یو عمل هم کوې کم یو کار هم کوې دا صحیح دی او ستا د الله سره خپله معامله ده، نو الله رب العزت خو چې دی نو هغه غفور او رحیم ذات دی. ته کاړو څه نیکي کوې هم نه، نو بس چې هغه سره میلاو شي به د دنیا کې دله څه درکړي دي نعمتونه په دنیا کې هم درکوي نو په آخرت کې هم درکوي. لکه د سورة الکهف کې چې د هغې دوو کسانو قصه راځي، سرمایه‌دار هغې غریب ته وی یو اوله خو دا ده چې قیامت پکې راځي هم نه، قیامت پکې شته هم نه، نو داسې داسې شیطان ډېرو خلکو ته دا خبره په زړه کې ایښي، اګر چې په خپله په خوله باندې وایي نه او په زړه کې دا خبره وي چې یاره قیامت پکې اړوشتی نه او حساب کتاب پکې اړوشتی نه. نو دغه سرمایه‌دار وایي یو خو دا دی چې دغه قیامت پکې شتی نه، کوي هم نو چې وس راله الله څنګه راکړي نو هلته به راله دې نه زیات ښه راکړي. نو دغه شان د دې خلکو دا خیالي په دنیا کې راله سره کړي دي، په دنیا کې زه ما رانیسي نه، نو په آخرت کې به مې هم نه رانیسي. داسې ډېر شي خلق دي چې هغه به د ګناه کار ته هم نیکي ووایي. لکه تاسو به لیدلي ډېر شي خلق غیبتونه کوي او یاره زه خو ریشا وامه. ډېر شي خلق داسې دي چې نورو خلقو ته د خپلې ژبې نه تکلیف رسوي، نورو خلقو ته بدې ردې وایي، نورو خلقو بېعزتي کوي، د هغوی عزت نفس مجروح کوي، په هغوی پسې هغوی ته د خلقو په مخ کې د سپکاوي خبرې کوي او بیا دې له نوم ورکوي یاره زه حق بیانوم او حق خبره خو چې ده نو دا په خلقو باندې بد لګي او د حق خبرې مرستیال ډېر کم خلقي. نو دا ورته شیطان دغه خپل ناجایز او ناروا کار ښایسته کړی، نو د دې خبرې نه ځان خبرول پکار دي، په د شیطان په دې جال باندې ځان پوه کول پکار دي. شریعت هغه دی چې کوم د الله نبی مونږ ته راوړی دی د قرآن او د هغه د فرامینو په صورت کې. د دې نه علاوه یو سړی د خپل ځان نه د خپلې خېټې نه د خپل دماغو نه څه څیز هغه راوباسي او هغې ته نیکۍ وي او هغې ته ښه کار وي او هغې ته د اجر او د جزا کار وي، نو دې ته اجر او جزا کار نشي ویلی کېدی. دا د شیطان دوکه ده او شیطان مونږ په دې کې تیر باسي د دې خبرې نه چې مونږ د نیکو نه محرومه شو او آخرت ته خالی لاس لاړ شو. الله رب العزت زمونږ د شیطان د هر قسم حیلو او د هغه د منصوبو نه حفاظت وکړي.